د هلمند ملي راډیو درنه اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ډېرې په خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنه اوریدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع شیطان ته ځانګړې شوې ده چې شیطان څوک دی، انسان څه ډول ګمراه کوي او د دې ترڅنګ انسان څنګه کولی شي د شیطان سره مبارزه وکړي. بشپړ بحث په همدې خپرونه کې شوی دی. په دې هیله یم چې د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. په خپرونه کې را سره حافظ مولوي صاحب عبدالله میلمه دی. مولوي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راشئ خپرونې ته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العلي العظيم. د ټول د مخه د ملي رادیو هلمند ملي رادیو تلویزیون کارکونکي او دغه رقم د هلمند ګران اوریدونکي، د هلمند رادیو ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډیره زیاته مننه کور ودان مولوي صاحب چې بلنه مو ومنله او تر دې ځای راغلی، زحمت مې وایسته. په پیل کې راشو د دغه موضوع په اړه پوښتنه وکړو چې شیطان څوک دی او د هغه اصلیت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان ابلیس دی او له جنیاتو څخه یو مخلوق دی او دغه رقم د الله عز وجل حکم یې نه ومني. د آدم علیه السلام چې سجده وکړه او د الله عز وجل د حکم څخه انکار وکړي. بله، الله عز وجل قرآن عظیم شان کې فرمایي اسجدوا لآدم، سجده وکړي و آدم علیه السلام ته. خو ملائکو سجده وکړه او شیطان دغه د الله عز وجل د حکم څخه انکار وکړي، سجده نه وکړه. نو ځکه شیطان د الله عز وجل درس وشړه سو. قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ملائکه و سجده وکړه خو یو شیطان چې هغه سجده ونه کړه، د الله عز وجل د حکم څخه انکار وکړي. نو شیطان هغه له جنیاتو څخه دی، یو مخلوق دی د الله عز وجل. بله، ډیره زیاته مننه. ولې الله جل جلاله شیطان ته د انسان د ګمراه کولو اجازه ورکړه؟ په دې وجه چې انسان، الله عز وجل دا حکمت دی چې انسان د امتحان سره مخ کې په انسان باندې امتحان وکړي، ازمایش وکړي. الله عز وجل فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیرانان مګر د عبادت لپاره دي، او دا عبادت خپل یو امتحان دی چې الله عز وجل په خپل بندگانو باندې کوي. بله، شیطان د انسان ژوند کې څه رول لري؟ مهرباني، شیطان د انسان د ازموینې یو وسیله ده. شیطان هڅه کوي چې انسان د الله عز وجل له لارې سواړي او ویښ وي بد کارونه په وکړي، د الله عز وجل د دوی په مابین کې د خفګان یو ذریعه سي او الله عز وجل ناراضه سي او هغه خپل دشمني پای ته ورسي. آیا شیطان د انسان پر کردار مستقیم اغیز کولی شي؟ نه، شیطان یوازې یو وسوسه ده. یو وسوسه کوي انسان خپل او نور انسان چې دی خپل پریکړه کوي. شیطان فقط د انسان په زړه کې یو وسوسه پیدا کوي او دغه رقم انسان چې دی بیا پریکړه پر خپل بد کار باندې خپل کوي او دغه رقم شیطان بیا په خپل اراده سره بد کارونه کوي. ځکه الله عز وجل څه فرمایي فوسوس لهما الشیطان، شیطان وسوسه واچول، وسوسه واچول لهما الشیطان. دا بابا آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی ته شیطان وسوسه ورکړه. نو دا فقط یو وسوسه ده، نور مستقیم ضرر انسان ته نشي رسولی. بله، ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. ولې شیطان د آدم علیه السلام سره د مخالفت پریکړه وکړه؟ مهرباني، ځکه چې شیطان کبر وکړي او آدم علیه السلام باندې ځان لوړ وبالی، آدم علیه السلام یې تر ځان کښته وبالی. بله، نو ځکه د آدم علیه السلام او د شیطان په مابین کې مخالفت رالی. قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي استکبر وکان من الکافرین.
شیطان چې دی هغه کبر یې وکړي او دی و د کافرانو سره. شیطان چې کبر وکړي پر آدم علیه السلام په آدم علیه السلام باندې ځان لوړ وبالی، نو ځکه په دې وجه باندې د آدم علیه السلام سره د مخالفت رالی، ځکه چې شیطان و آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. په دغه وجه باندې په دغه دشمنۍ باندې شیطان د الله عزوجل له درسه وشړل سو او ناامید سو، نو ځکه د آدم علیه السلام بابین کې دا مخالفت رالی. د شیطان وسوسه څه معنا لري او څنګه ترې ځان ژغورلی شو؟ وسوسه هغه داخلي غږ دی یا فکر دی چې انسان بد کار ته هڅوي، د ذکر د استغفار د بل شي سره راګرځي، او شیطان چې دی وسوسه د انسان وزړه ته په دا رقم چې غږ یا فکر د انسان ته وردغه کې او دغه رقم هغه ته د بدو کارو وسوسه واچي. او قرآن عظیم شان کې فرمایي الله عزوجل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی باندې ونسی. او دشمنی هم دغه د چې د انسان او بدن ته وزړه ته داسې یو غږ یا فکر بد فکر ورچي. شیطان د کومو لارو انسان ګمراه کوي؟ شیطان د نفس شهوت دنیا او دغه رقم د ښکلا او قسم د دنیا محبت د انسان وزړه ته واچي. قرآن حدیث شریف کې راځي حب دنیا رأس کل خطیئة، محبت د دنیا دا سر د ټولو خطاو دی. د ښځو د مال دغه رقم د قسم ښکلا او فلمونو قسم شانو فکر د انسان وزړه ته چې په دغه لار باندې انسان شیطان ګمراه کوي. بله، ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. د اسلام له نظره شیطان به د قیامت پر ورځ څه جزا وویني؟ شیطان دا به د قیامت پر ورځ باندې جهنم ته لویږي. الله عزوجل د جهنم د وعده هم ورسره کړې ده. قرآن عظیم شان کې الله عزوجل فرمایي لأملأن جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، زه به خامخا تا و جهنم ته اچوم او دا رقم ستا پیروانان ستا پر لار باندې چې څوک تللي هغه به هم جهنم ته در سره بیا. څنګه کولی شو چې له شیطان څخه پناه واخلو او ځان ترې وژغورو؟ د شیطان څخه ځان ساتل څو نسخې داسې راغلي دي. د دین هر کار چې سړی کوي د الله عزوجل د رضا دپاره، بس دا د شیطان څخه ځان ساتل دي. او داسې څه نسخې چې دي چې لویه نسخه دا ده چې یو سړی د شیطان وسوسه کله زړه ته ورلراله نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، په دې سره ځان وساتي او داسې هغه ذکر وکړي چې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. او یو حدیث شریف کې داسې راځي که پر انسان باندې شیطان غلبه وکړي او بد کار ته واسي، نو دا انسان دی پر چپه طرف باندې تو وکړي او درې وارې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. او دغسې عبادت لمونځ کول، روژه نیول، دا هم د شیطان دپاره یو غټ دغه دی، دا هم دی. او دغه رقم دغه د قرآن عظیم شان آخري صورتونه چې سورة الفلق دی، سورة الناس دی، دا هم د دې دپاره یو ډېره مجربه نسخه ده چې الله عزوجل چې دا څوک وایي الله عزوجل د شیطان د لارو څخه ساتي. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. که دا هم راته ووایي چې د شیطان او نفس ترمنځ توپیر څه دی؟ نفس د ننه یو میلان دی چې انسان ته کوي، او دغه رقم شیطان چې دی هغه یو بهرني وسوسې دی چې انسان په زړه کې وراچي. نو نفس چې دی د هغه دنده دا ده چې هغه یو میلان د ننه کوي، او شیطان بهرني وسوسې و انسان ته وراچي، په زړه کې وراچي. ډیره زیاته مننه. آیا انسان کولی شي چې شیطان ته تسلیم نشي؟ که هو څنګه باید؟ چې کله وغواړي چې شیطان ته تسلیم نسی، نو دا په هغه وخت کېدی سي چې علم یې کړی او مثبته کلک ایمان لري، زغم لري، او دغه رقم توکل یې پر الله عزوجل ډیري، او دا شان چې کله ولري نو بیا
انسان د شیطان سره مقاومت کولی سي، بیا ځان خلاصولی سي. او که دا شان نه یې، عبادت نه یې، علم و ایمان و تقوا و فریزګاري، زغم و توکل و صبر نه یې، بیا د شیطان سره انسان مقاومت نسی کولی، بیا به انسان و شیطان ته تسلیم وي. او که انسان غواړي شیطان ته تسلیم نسی، بیا به دغه وسایل په کار باندې اچي، نو بیا الله عزوجل ته ډیره تمه سته چې د شیطان د وسوسو څخه د انسان ځان وساتي. ډیره مننه. د شیطان ملګري څوک دي؟ د شیطان ملګري هغه انسانان دي او جنات دي. قرآن عظیم شان کې الله عزوجل فرمایي الذي يوسوس في صدور الناس. شیطان هغه څوک چې وسوسې اچي په سینو کې د انسانانو، او دغه په سینو کې چې دا وسوسې د انسانانو راچي هغه څوک دی من الجنة والناس. پیرانان هم دي، شیطانان هم دي، او خلق هم دي. هغه خلق چې د الله عزوجل نافرمانی کوي، د هغو حکم ته غاړه نه ږدي، هغه هم د شیطان ملګری دی. لکه څنګه چې د شیطان کومه دنده ده، د هغو کسانو هم دغسې دنده ده، لکه کفار دي، مشرکین دي، منافقان دي. لکه شیطان چې کم کار کوي د انسان ته، لکه شیطان چې څنګه د اسلام دشمن یې، دغه رقم شیطان هم بیا لکه شیطان چې څومره دشمن انسانانو کې هم داسې څوک شته چې د انسانانو دشمنان وي. بله، ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب، له کومو وسایلو ګټه اخلي څو انسانان ګمراه کړي؟ شیطان بله، د ښکلا څه قسم قسم شان خواهشات دي د انسان، نفس دی، او دا رقم مال دی، شهوت دی، کبر دی، غصه ده، او دا رقم حسد دی، کین و بغض دی. دا هغه بد شان دی چې بیلمانزی ده او انسان روژه نه نسی. نور داسې افعال کوي، زنا ده، غلا ده، دغسې بد کارونه چې دی، دا د شیطان وسایل دی، شیطان په کار اچول دی. نو هغه بدبخت انسانان په ګمراه کوي او د جهنم مستحق ګرځي. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب، د اولیاء کرامو یا پیغمبرانو ژوند کې د شیطان وسوسه څنګه څرګنده شوې ده؟ اولیاء الله او انبیا هم داسې دي چې د شیطان د وسوسو څخه یو داسې حدیث شریف کې راځي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی مبارکه فرمایي، پیغمبر اسلام ته انشاءالله غالبا حضرت عایشه رضی الله تعالی به چې هغې ورته وویل چې یا رسول الله، ته هم د شیطان په دامو په وسوسو کې کېدلی سې؟ وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل هو زه هم کېدی سم، ولکنی اعانني، لیکن الله عز وجل زما کومک کړی دی پر شیطان باندې په خپل فضل و کرم و احسان سره، فاسلم، زما شیطان مسلمان سوی دی. یعنی دا معنی چې شیطان اسلام راوړی دی خو تسلیم سوی دی د الله عز وجل په فضل و کرم و احسان سره، پر پیغمبرانو باندې څه دغه نسی کولی، تاثیر و هغه خپل حکمونه نسی پر چلولی. ډیره زیاته مننه. آیا ماشوم یا پاک انسان هم د شیطان تر اغېزې لاندې راځي؟ او راځي، ماشومان هم راځي، او دغه رقم پاک انسانان هم کېدلی سي، اولیاء کرام هم کېدلی سي، داسې نور ښه تقواداره فرهزګاران خلک هم کېدی سي. خو د دعاو، د اذکارو، او دغه رقم د تلاوتو، د روژو، د عبادتو، د الله عز وجل په صحیح معنا عبادت کول په اخلاص سره، دا بیا د هغو وسیله ده، دا د هغو اسباب دي چې بیا به شیطان څه دغه نسی پر کولی، څه اغېز به نسی پر کولی. بله، ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب، کله چې انسان توبه وباسي، شیطان په دې وخت کې څه ډول احساس کوي؟ داسې روایاتو کې راځي چې شیطان په دې باندې ډېر خفه کېږي. داسې یو ځای لیکل دي چې د مسلمان بنده د توبې هره شیبه د شیطان د پاره د زهر شیبه ده. د توبې هره شیبه، او هر وخت چې انسان ګناهونه پرېږدي او توبه وکاږي، دا توبه د شیطان د پاره ډېر غټ شی دی، ډېر غټ یعنی ناکامي ده، ډېره لویه ناکامي ده. او دغه رقمي روایت کې راځي چې یو زاید سړی تل عبادت به کوه، خو شیطان وسوسې کوه. خو یو وخت داسې و چې د ډېرو وسوسو باندې ګناه په وکړه. کله چې هغه برته پر خپل ګناه باندې توبه وکړه، و شیطان ورته وویل چې زه کوشش کوم چې تا ګمراه کم، خو ته بیرته توبه کاږې، کوشش کوم چې تا ګمراه کم، ته برته توبه کاږې. نو په دې سره شیطان وایي بیخي وسوځل سو، ختم، ناکامه سي.
ډیره زیاته مننه. آیا د شیطان وروستی ناکامي حتمي ده کوي هغه مؤثرې او ګټورې لارې څه دي؟ د شیطان ناکامي خو حتما د خامخا د شیطان خو ناکامه دی. قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي لأملأن جهنم منکم ومن تبعک. دا آیات شریف مې ووایه. نو د شیطان هغه آخري کار چې دی هغه حتمي کار هغه جهنم دی. جهنم ته بیا الله عز وجل او دا آیاتونه قرآن عظیم شان کې بیخي ډیر دی چې د شیطان ځای به شیطان به ناکام وي، په دنیا کې هم شرمنده سو او په آخرت کې به هم جهنم د ځای. بله مولوي صاحب، زموږ یو استاد په ټولنه کې دغه شیطان چې کله له ځینې وسیلو څخه کار اخلي د دغو د ساتنې لپاره انسان ته څه کول پکار دي، باید څه وکړي د مخنیوي برخه کې؟ نو د دې مخنیوی داسې کېږي د شیطان چې یو خو به هغه ذکر او اذکار ډیر کوي. روژه هم په دې باره کې ډیره مؤثره ده، ذکر هم دی او دغه رقم د نیکانو خلکو سره صحبت کول دا هم د شیطان دپاره یو لوی سپر دی، یو لوی شی دی او دا د شیطان یو لوی ناکامي ده، د انسان یو ډیره لویه کامیابي ده. او شیطان څخه چې څوک ځان ساتي د هغه د وسوسو څخه، نو الله عز وجل ته به توبه کاږي او به استغفار ډیر وایي. داسې یو حدیث شریف کې راځي انشاءالله مسند احمد روایت وي چې ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک. ای الله شیطان ورته وایي وعزتک زما د ستا په عزت قسم ای رب همیشه به زه ستا بنده په ګمراهۍ و په طغیان و پر سرکشۍ کې اچوم مادامت ارواحهم فی اجسادهم، تر څو پورې چې ستا د بندگانو روحونه ستا د بندگانو په بدنو کې تر هغو به زه دوی ګمراه کوم، سرکشه کوم. بیا نو الله عز وجل څه ورته وویل فقال الرب وعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت قسم، زما دې په خپل جلال قسم، لا زال اغفر لهم مستغفرونی، زما دې په خپل ذات او په خپل لویي په خپل عزت قسم تر هغو به زه خپل بندگان ته بخښه کوم تر څو پورې چې زما څه بخښه غواړي. نو یو استغفار هم په دې لار کې ډیر لوی شی دی که بندگان غواړي چې د الله عز وجل راضي کې او د شیطان ځان وساتي، استغفار دې ډیر وایي. استغفار پر برابر باندې ډیرې واقعې راغلي دي، استغفار ډیر ګټمن شی دی. قرآن عظیم شان کې راځي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، څوک چې پر خپل ځان باندې ظلم وکي او بد کارونه وکي ثم یستغفر الله فإن الله ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم، او بیا استغفار وغواړي الله عز وجل ډیر غفور رحیم ذات دی، الله عز وجل به بخښه ورته وکي. نو استغفار هم ډیر لوی شی سو په د الله کې. بله ډیره زیاته مننه مولوي صاحب. د دغه دښمن د پیژندلو په اړه د ملا امامانو همدغه راز په کورنۍ کې د والدینو هغه مسؤلیتونه څه دي چې دوی په ښه ډول باید خپلو کورنیو ته او د ټولنې خلکو ته ور وپېژني تر څو د دغه د دښمن د لوم او دامونو څخه وژغورل شي؟ مهرباني نو دا ډېرې وسایل لري. نو دې یوه لاره دا ده چې په خپل اولادو باندې تعلیم وسي او د شیطان پره تفصیل ورته وسي چې شیطان دغه څوک دی، هغه آیاتونه او هغه تعلیم ورته وسي، شیطان په دشمنۍ باندې وپېژندل سي. ځکه قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی په دشمنۍ سره ونسئ. نو که دا خبرې دا آیاتونه حدیثونه دا تعلیم و اولاد ته ورکړل سي او خپله کورنۍ ته ورکړل سي، نو الله عز وجل ته ډېره تمه سته چې بیا دې دا کورنۍ دا اهل دا فامیل د شیطان د وسوسو څخه خلاص سي. او که چیرې په جهل کې پاته سي شی نه یې، نو بیا دې ماشومانو ته دې خلکو ته حب د دنیا او نور شی ډېر ښه ښکاره کېږي، نو بیا د شیطان څخه ځان نشي ساتلی. نو دا کې تعلیم او تربیت ډیر ضرورت سته چې تر څو شیطان تر څو یو دشمن څوک ونه پیژني بیا د هغه سره مقاومت څنګه کېدلی سي.
نو کوشش به دا کوو چې خپلو کورنۍ کې خپلو اولادو ته خپلو بچیانو فامیل ته د شیطان پرپره تعریف وکړو چې شیطان څنګه دشمن دی، د کم وخت دشمن سوی دی، پر څه باندې دشمن دی، د چا دشمن دی، د الله عزوجل دشمن دی، د انسانانو دشمن دی، زموږ دشمن دی، د پیغمبرانو اولیاء کرام د ټولو دشمن دی، د ملایکو دشمن دی، د آدم علیه السلام د ټولو. نو دغه دشمني چې کله موږ وروښیو نو بیا الله عزوجل ته تمه شته چې دوی د شیطان د وسوسو څخه ځان خلاص کړي او کامیابه سي، الله عزوجل ځینې راضي سي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. کله چې شیطان انسان ته لارې پیشنهادوي چې په دغه د تاګ وکړي د مخ ته لاړ شي، د آخرت ترڅنګ په دنیا کې به تاوانونه څه وي؟ ډېرې مهربانې، د دنیا تاوانونه هم بیخي زیات ډېر دي، زیات ډېر دی. الله عزوجل چې ناراضه سو بیا داسې نه دی چې یوازې په آخرت کې انسانانو ته جزا ورکوي، په دنیا کې هم انسانانو ته جزا ورکوي. په مال کې بې برکت نه وي، په اولادو کې برکت نه وي، او دغه رقم نور بې برکتۍ ډېرې وي، په صورت کې برکت نه راځي، او داسې نور قسم قسم تاوانونه ورته پیښیږي. ځینې کسان قتلونه کوي، ځینې غلاوې کوي، ځینې زناوې کوي. داسې په فحشا او منکر کې د شیطان یو دغه دا دی چې ان الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان چې دی انسان امر کوي په فحشا او په منکر باندې. نو د دنیا تاوانونه هم ډېر دي، بدۍ ځینې جوړیږي، قتلونه ځینې کېږي، نیستۍ راځي، او دغه رقم قسم قسم حکومتونه بیا پر راځي، او قسم قسم ناخوالې په دنیا کې هم بیا وي. ډېره زیاته مننه کورودان مولوي صاحب چې بلنه مو منلې وه. په وروستۍ کې مو پیغام څه دی؟ په وروستۍ کې دا پیغام دی چې کوم څوک زموږ غږ اوري نو د هغو څخه دا خواست کوو چې د الله عزوجل حکم پوره په اخلاص سره ومني او هغه ته غاړه کښېږدي او داسې اسباب وکاروي چې د دشمن سره مقاومت وکړي. شیطان غټ دشمن دی. الله عزوجل سورة یاسین کې څه فرمایي؟ انه لکم عدو مبین، شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. نو د ښکاره دشمن سره چې څوک ځان لکه دغسې انسان چې د انسان دشمني څونه سړی احتیاط کوي پر هغه طرف باندې ورځي، د هغه خبره نه مني، د هغه دوکي او چمو ته ځان نه نیسي. داسې په دنیا کې هم باید د الله عزوجل کلام واورو، د هغه حکمونه پر ځای کو او د ښو خلکو سره کښېنو. یوه غټه وسیله یې دا ده چې د ښو خلکو د پیرانو، علماو، داسې د هوښیارانو خلکو سپین ږیرو سره کښېنو چې هغه مو تر څو دې لارې ته واڅوي او د هغه سره سره علم وکړو. په علم کې شیطان وپېژنو، بد کار وپېژنو. چې بد کار سړی وپېژندی شیطان خپله پېژندلی سي، او دا وپېژنو چې الله عزوجل په څه امر کړي یو، په څه باندې نهي کړي یو. نو شیطان خو بیا دا برعکس کار کوي چې الله عزوجل راته وایي کوم شی وکړي، شیطان وایي هغه مه کوئ، چې الله وایي مه کوئ، شیطان وایي هغه کوئ. نو برته خبره هغه سوه، خلاصه د خبرې دا سوه چې د شیطان د خبرو څخه به ځان ساتو او داسې بد کار څخه به ځان ساتو. او دا د بد کار څخه ځان ساتل دا نو په دې کېږي چې د علماو سره کښېنو، خپل بچیان مکتبو او خپل بچیان مدرسو ته واستوو تر څو پورې د خپل دشمن استادان موږ ته په ګوته کې خپل دشمن راوښیي، بد کارونه راوښیي او بد کارونه د الله عزوجل د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثو راته ثابت کې موږ ته راځه کې او دغه رقم د قرآن عظیم شان په آیاتونو باندې ثابته سي تر څو زموږ پوره یقین راسي او خپل دشمن وپېژنو. بیا د الله عزوجل امر پر ځای کو، د دشمن خبره چې شیطان دی د هغه خبره پرېږدو. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، کور ودان چې بلنه مو ومنله. مهرباني، بس تاسو هم ډېر خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اورېدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې موضوع یې شیطان ته ځانګړې شوې وه. تر بیا بلې خپرونې چې زه فریدالله خیال ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یم. تاسو ته ښې چارې، ښه وختونه، لویه لامل شه.